السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو دوه درې ورځې مخکې اکثره خلک به پرې خبر وي چې د طالبانو لخوا د پاکستان سرحدي پوځیانو سره د بابرک خان توني سره په پوله باندې جنګ راغی. په دې جنګ کې چې څه وشو هغه خو عملته تیر شو، خو لیکن له جنګ نه وروسته په دې سبا او په دې بله ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو څه تښتېدلي غلامان او هغه پرتوګ جنرالان په ټولنیزو رسنیو لکه بالخصوص ټویټر او فیسبوک کې یو څه خبرې کولې. یو جنرال تښتېدلی غلام چې هغې په خپل ټویټر لیکلي وو، وایي طالبان اصل کې د پاکستان خلک دي، خو لیکن اوس چې د پاکستان سره وخت نه وخت جنګ کوي د دې په خاطر چې طالبان د ځان نه دغه ټکی واړوي، دا ټکی د ځان لرې کړي چې طالبان د پاکستان خلک دي. نو ما فکر وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم نه مې قربان کړي، هغې 1400 کاله مخکې خبره کړې ده چې المرء یقیس علی نفسه، هر سړی په خپل ځان باندې قیاس کوي. نو ما ویل بالکل دا خبره رښتیا ده. اوس دغه تښتېدلي او دغه پرتوښکلي دغه اوس دا فکر کوي چې د هر چا وینه لکه چې دومره ارزانه ده، لکه د دوی وینه چې ارزانه وه خپل بادار امریکا ته. دوی وایي چې د هر چا وینه دومره ارزانه ده، هر چا وینه به د یو سیاست په مقابل کې، د یوې خبرې په مقابل کې به د هر چا وینه همداسې تویېږي. د دوی بادار امریکا به چې خوښه شوه، د دوی خپل جنرالان خپل عسکر به یې د یوې خبرې نه قربان کول، د یوې خبرې لپاره به یې زرګونه قربان کول، بلکې د دوی امریکایي بادار خو څه چې د دوی همدلته افغانان کوم مشران د دوی چې وو هغې ټول د دې صحنې شهیدان وو چې خپل عسکر یې څه قسم قربان کول، څه قسم د یوې خبرې نه قربان کول. په ډېر ځای کې په پوستو کې عسکر پراته وو د فتح نه وروسته چې مونږ خپله د دې خبرې شهید یو چې مونږ ته عسکرې خبرې کولې، وایي مونږ باندې داسې یو عجیبه کار شروع کړی وو چې یو 3 میاشتې 4 میاشتې به یې مونږ ته تنخوا نه راکوله. نو 3 میاشتې 4 میاشتې نه وروسته به یې د 1 میاشتې تنخوا راکړه، باقي به بیا نه پرېښوده. د دې په خاطر چې د عسکر اوس ونه تښتي، د جنګ نه د دې په خاطر چې د عسکر هلته په پوسته کې مړ شي چې ونه تښتي. نو 2-3 میاشتې وروسته به بیا 1 میاشتې تنخوا راکړه. وایي مونږ مخکې نه دا اراده وه چې مونږ به تښتو او مونږ به د ځای پر ګدو او مونږ به طالب ته تسلیمیږو، خو هلته د مونږ څه د کور ضرورات وو او تنخوا هم په بینګونو کې بنده وه، تنخوا یې راکوله نه. نو د دې په خاطر مونږ هلته په پوسته کې پاتې شوي وو. نو دوی اوس فکر کوي چې که د هر چا وینه دومره ارزانه ده، بس همداسې د یوې خبرې لپاره به قربانېږي. اوس دغه جنګ ته که مونږ تاسو فکر وکړو، طالب رجیږي په پاکستاني پوستو باندې برید کوي، په پوستو کې عسکر ولي، هلته پوستې سوځي، 3-4 پوستې ورنه نیسي، پوستې ته اور واچوي او په پوستو کې یو 15-16 عسکر مرداریږي او سوځول کېږي، بیا هم دوی وایي چې دا یوه لوبه ده. نو والله عجیبه یو منطق دی، عجیبه یو خبره ده. خو زه دوی هېڅ نه ګرموم، دغه تښتېدلي جنرالان نه ګرموم، ځکه چې دا هر سړی په خپل ځان باندې قیاس کوي. نو دوی هم په ځان باندې قیاس کوي چې بس پاکستاني عسکرو ته به خپله د عسکرو وینه دومره ارزانه وي چې د یو سیاست په معنا به خپل عسکرو وینه تویوي، یا به طالبانو ته هم خپله وینه دومره ارزانه وي چې د یوې سیاست په معنا به د یو مجاهد وینه تویوي. داسې نه ده. امارت چې یو عسکر ته، یو مجاهد ته څومره احترام لري، که د ټول تښتېدلي جنرالان تر قربانېږي یو مجاهد مونږ نه ورکوو. مونږ الحمدلله ولیدل د مونږ امارت مشران چې وو په اول سر کې د دوی خپل بچیان استشهادي عملیاتو ته وړاندې کړو، هغې نه وروسته بیا ټول مجاهدینو استشهادي عملیاتو ته ټټر ووهو. اول یې خپل بچیان قربان کړل، اول یې خپل ورونه قربان کړل، بیا یې نیر قربانول. که د دوی جنرالانو ته وګورو، د دوی مشرانو ته وګورو، نه چېرته د دوی یو مشر چېرته زخمي شو او نه چېرته ټپي شو او نه یې چېرته یو زوی، یو ورور، یو وراره په جنګ کې ولګېده.
خو بلکې بچیان یې په خارج کې اوسېده، دوی به په ار کې د دیوالونو شاته ناست وو. کله به چې سخته شوه نو چورلکه به ورته چالان ناسته وه، بس تاجکستان ته تښته، پاکستان ته تښته او بل هېواد ته تښته، بس همدا یې کار و. نو دوی مونږ په خپل ځان باندې نه قیاس کوي. مونږ ته خپل یو مجاهد دومره ارزانه نه دی چې دی د یو سیاست نه، د یوې خبرې نه قربان کړو. مونږ که یو مجاهد د یوې خبرې نه قربان کولی یا د مونږ جنګ د یو بادشاهي د نیولو لپاره وای، نو مونږ به د انټل کانټینټل هوټل دپاره که مونږ د هغې نیولې اراده وای، نو مونږ به یو 15-16 مجاهدین که ورته رالیږلی یم، هغه هم به یو څه کسان هوټل ته رسېده، نور به په لارې کې شهیدان کېدو. امکان یې نه و چې داسې لاره مونږ هلته رسېدلي وای. خو مونږ ته خپل مجاهدینو ارزښت لرلو او په خپلو فدایانو باور لرلو، نو د پسته انټل کانټینټل هوټل د نیولو لپاره مونږ 8 نفره لیږل. نو داسې نه ده چې مونږ ته خپل مجاهدین دومره بې ارزښته دي لکه د دوی وینه.